काका खबर हो रहा څنګه چلې حالات خري بالکل یو کار والا کس می پکار دی یاره ها لکه شګه دغه پیدل نه کومه بالکل نو زه معلوم دی راته ها څنګه ته معلوم دی زیم کړه بخپله ها راکېنه بس بیا څه دی راځه ته کوم دی زه د تحوی ها 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 100 روپے برا ناخلی پیل صدا خبرو کا سره کړو نشم در کولې سره چې بیا به سلاره نشيو یاره بس کړهو زله ځکه نشم در کولې چې زه په خپل زما د کرای کور دی ها دا اورې دا ها شپږ زره روپۍ کرای ورکوم د کور پوه شوې ها. او نه مې روجې لسه سودا کړې ده هېڅ مې نه دی کړي 100 روپے دی اړي برا نه ماړه بس یو شپږ 100 روپۍ به درنه واخلم بس یو ټرالی وګورئ چې خبره ته پته وګورئ دغه ماشمانه لس ټرالی خو دي شي اته 100 روپے بل تر کومه زمونه سال چې ته دا ستا اخلاق الله دې ګلې ګلزار که الله دې اخره خاتمه ښه کړه پوه شوې او الله دې مه بدرنګوه پوه شوې امین او مړه به زمونږ به صحیح به ځکه د غریبۍ وس دی منډه تړله د کوو یاره زه په دې شیخ منصور هسپتال کې ځان له ګاډي ماډي پاکوم نن د باران ورځ وه باغې کې څوک څه راکړي څوک راله 200 راکړي څوک راله 100 راکړي څوک راله 50 راکړي نن چا ګاډي نه پاکول نن چا ګاډي ماډي نه پاکول تا واورېدم بس د خدای اسرې ته پراته یي بس او چې دا شګه ته دننه کې که نه په تا باندې ناوخته شو نو بیا خو به رو جماعت به دلته راځي ځکه چې ګوره ټایم ناوخته چې دې خبرې ته پته یې غټه ټرالي نو د ماسخوتن د بانګه پورې خو بیا ختمه کم که نه خپل همت خو نه بیلم کړ پوه شوې چې بیا ته دننه کې او تا له 100 روپۍ درکړم ته پای سکې نه په هغې به زه کور ته وړوېسم وړنو کور کې نشته نه راکړه وړشته دی نه راکړه دغه شته دی بس اخري دا چې هغه کرایه والا ته مې منت وکړم او ته نن نه خیر دی نن را سره ګزاره وکړه او مازدیګر له به زه تاله الله مالک دی څه چل بدله وکړم پوه شوې هغه ماله لوښي لرګي بار را ګزاري به یې وایي خبره ځان له کور بندوبست کوه تا واورېده نو موږ وایو چې خدای پاکه چې د باترومونو صفایي نه هم منګی کوو موږ پسې کې انکار نه کوو ځکه چې مزدوري ده او ښه په دغه یې کوو تا واورېده حق حلاله مزدوري ده چې تا غله مازدیګره پورې ټایم ورکړی دی ته ما سره ماسخوتنه پر دلته کار کوې الله مالک بیا چې دروغې راته ووایې نه 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 هغه به د زمانه دونه رښتیا سې سرم نه وایي نه به هغه خبره سه زناور نه دی چې ګوره زما خبره وره زه مشره تا پاتې بالکل نه راولم تا هغه ته مازدیګره پورې ټایم ورکړی دی جی جی بالکل زه تا باندې دا کار نشم کولی ځکه چې ته مازدیګر خپل نیک له ځان راسې ته مهرباني وکړه ته لاړ شه خپل نیک سره ملو شي زه به کار له بل سړی وکړم هېڅ خبره نه ده خیر زه به هغه ته بیا دغه وکړم کور ته به رنګ وکړم او ته به ووایم چې زه به له سبا سهار پیسې درکړم او چې یو کار وکړې جی چې زه تا ته ووایم جی چې دا شګه مدن نه کوه او دا 100 روپۍ والا کور ته ځه مالک سره د کاټه صفا کړم نه تا له به کار کومه هله به زه ستا له پیسې اخلم او چې زه تا ته زموږ اړو شګه شته نه بیا به څه بس چې نه نه الله هغه بره رب دې در باندې مهربانه شي او الله دې لا توانه جنت درکړي تا واورېده او خدای دې اخره خبره کوم دا 100 روپۍ ته ونیسه دا 100 روپۍ چې کومې دي که نه دا ستا د نننۍ ورځې د مزدورۍ شوې باران مطابق کار مې نشته جی جی ټیک شو په دې کې به ستا کرایه هر څه کلیر شي کلیر به شي که نه ټیک صفا به شي لاړ به شي کور ته ستا د لاس کې ماته لږه مسله ښکاري زه په دې لاس خوا معذوره یم ته په لاس خوا معذور یې زه به تا باندې څنګه کار وکړم کور ته لاړ شه جی وړو مور خو دې شته که نه هغې ته به ووایې نن مې داسې مزدوري کړې ده که نه داسې مزدوري چې دا خلاصه کې دا خو مې صرف د وړو لپاره او د کرایې لپاره ګټلي دي یو نوټ مې سپیشل تا له وړی دی دا یو نوټ پکې سپیشل ستا د وړو د مور دی هغې ته به ووایې دا مې پکې سپیشل تا له الله دې ګلې ګلزار الله دې د حوض د قوز در باندې مهربانې شي سره زما دا یو نوټ ته د وړو شو کرایه به په دې بل نوټ کې ورکړي دا بل نوټ ته د وړو د مور شو نو ته به اوس وایې چې زه کور ته ځم زه خو به بیا خاشي ځم نو ته به هم رانه خالي نه ځې دا 500 روپۍ به درته جیب کې کښېږده بیا به کور ته ځې دا ستا داسې الله دې عزت وکړه الله دې ګلې ګلزار کړه الله دې خاتمه ښه کړه
الله دې ما بدرنګ